سپین بولدک کې افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ظلم او د طالبانو چوپتیا. دا چې څنګه نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د سپین بولدک چمن لارې ګڼ شمېر مسافر شکایت کوي چې په دې وروستۍ کې یو ځل بیا پر دغه لاره د پاکستاني ځواکونو له لوري ځورول کیږي او ډول ډول ستونزې ورته جوړیږي. دوی وایي پاکستاني لوری له مسافرو سره ناوړه چلن کوي، په یوه او بله پلمه یې په ساعتونو ځنډوي او پیسې ترې اخلي. د سپین بولدک چمن پر لاره هره ورځ نږدې 100,000 کسان د کاروبار او سوداګرۍ لپاره تګ راتګ کوي چې ډیری د کندهار او ډیورنډ کرښې هغې غاړې د چمن، کویټې او نورو سیمو اوسیدونکي دي. محمد اسماعیل چې تازه په دغه لاره چمن څخه سپین بولدک ته راغلی وایي په چمن کې دروازې تر څیرمه پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا له خلکو سره زور زیاتی پیل کړی او د وهلو ډبولو ترڅنګ پیسې هم ورڅخه اخلي. نوموړي په ژواک خبري اژانس ته وویل پر دغه لاره هیڅ وخت مشکلات نه دي ختم شوي، خو کله کله دومره ډیر شي چې سړی له ژونده بیزاره کوي. اوس هم پاکستانیان ظلم کوي، د خلکو غوټې شیني په ساعتو یې ځنډوي، وهي او ټکوي او پیسې ورڅخه اخلي. پر دې لاره ډیری هغه خلک هم تګ راتګ کوي چې خپلوان یې د ډیورنډ فرضي کرښې په دواړو غاړو کې ژوند کوي. د کندهار یو اوسیدونکی جمعه خان وایي په کویټه کې خپلوان دي چې ډیری وخت راشه درشه سره لري، خو کله چې د لارې ستونزې ته وګوري نو تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي. هغه زیاته کړه زموږ دوستان په کویټه کې دي، دوی هم راځي موږ هم ورځو، خو کله چې دغه تګ راتګ کوو دومره پښیمانه شو چې بیا مو په کلونو زړه نه غواړي چې پر دغه لاره ولاړ شو. د دواړو هیوادونو چارواکي پر دغه لاره خلکو ته د خوندي تګ راتګ اسانتیاوې برابر کړي. هغه وایي پر یاده لاره له ډیرو کسانو سره ښځې، ماشومان او ناروغان هم وي، خو پاکستاني لوری هیڅ پره هم پرې نه کوي او ان ډیری مهال له ښځو هم پیسې او نور قیمتي توکي اخلي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.